बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ګرانو عزتمند مینوالو، زیم سید علي سیاد. نن مونږ خواله راغلی دی عاشق علي بارش چې د ترنم بادشاه دی او تاسو به یې زمانه ښه پېژنئ ځکه چې دا یو مشهور شخصیت دی. نو ما سره هغه الفاظ نشته چې زه د دوی شکریا ادا کړم چې دوی په دې مصروف ژوند کې مونږ له دلته راغلو او وخت یې راکړو. نو مینوالو خبرې ډېرې نه، خو زما یو غزل تاسو ته او بارش صاحب ته په ډېره مینه ډالۍ. خیالونه ویښو خو قسمت ودو، خیالونه ویښو خو قسمت ودو، د نصیب وړاندې ذخانت ودو. خیالونه ویښو خو قسمت ودو، د نصیب وړاندې ذخانت ودو. په هېڅ تدبیر ورته ونه رسېدم، په هېڅ تدبیر ورته ونه رسېدم. زما تقدیر دومره اوچت ودو. واه واه واه، ډېر ښکلی. بیا ووایه بیا ووایه. په هېڅ تدبیر ورته ونه رسېدم، زما تقدیر دومره اوچت ودو. هر چا د ظلم تماشه کوله، دلته په هر چا کې غیرت ودو. واه ډېر ښکلی. هر چا د ظلم تماشه کوله، دلته په هر چا کې غیرت ودو. نو انسان د انسانانو منځ کې، نو انسان د انسانانو منځ کې د هر انسان انسانیت ودو. نو انسان د انسانانو منځ کې د هر انسان انسانیت ودو. بارش صاحب شعر دی چې ما سیاد خپل فریاد اسمان ته یوړ، ما سیاد خپل فریاد اسمان ته یوړ، دلته ضمیر د عدالت. واه دا شعر بیا ووایه چې بیا ووایه، ډېر ښکلی شعر. ما سیاد خپل فریاد اسمان ته یوړ، دلته ضمیر د عدالت ودو. مننه، ډېره مننه سیاد صاحب. یقین وکړه چې زما خو دا خیال هم نو چې سیاد صاحب به دومره د اعلی فایي کلام مونږ ته ډالۍ کوي. مینوالو مننه یې کومه او یقینا چې دي کم څوره زما په شخصیت باندې خبرې وکړلې، نو زه دومره د قدر وړ نه یم. زه ستاسو او د دې د خپو خاورې یم. د دې پروګرام اختتام چې دی نو په دې شعر باندې به وکړمه چې مور او پلار را باندې ښې ښکلی نومه شکلي دی، شراب چې شي الټه ملګرو دا مې تخلص دی. د الله په امان.